السلام علیکم ګرانو دوستانو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم د پلی سټور 15 هغه سیټینګونه چې باید هر یو په خپل موبایل کې وکړي. ملګرو ډېر ملګرو دا پوښتنه کړې وله چې کله موږ موبایل خلاص کړو زموږ اپسونه خپله اپډیټېږي، یعنې زموږ امبیانې خپله ختمیږي. نو ملګرو د دې مین مسله چې دغه ده چې باید تاسو په پلی سټور کې دغه 15 سیټینګه وکړئ، نو بیا به نه ستاسو امبیانې ختمیږي او د هغه رقم نه ستاسو اپسونه په خپله اپډیټېږي. نو ملګرو دغه ویډیو را موږ ته تر پای وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه دروښیم. ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ په دغه چینل کې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور اکاونټ په خلاص کړئ. ملګرو ګوره کله چې تاسو پلی سټور اکاونټ خلاصوئ تاسو به دلته خپل جیمیل اکاونټ ورکوئ. په جیمیل اکاونټ باندې به تاسو ته پلی سټور اکاونټ خلاص کړئ. نو ملګرو هغه تاسو ته له مخه هم معلومه ده. نو د هغه رقم که چیرې تاسو خپل اکاونټ خلاص کړئ د هغه رقم ګوره ملګرو دغه درې اپشن چې تاسو وینئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو یو اپشن وینئ سیټینګز، تاسو به دا سیټینګ ته راسئ، په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. د هغه رقم ګوره ملګرو اولنی اپشن چې ده نوټیفیکیشنز باندې کله تاسو کلیک وکړئ ګوره اپډیټس کله چې ستاسو موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال وي د هغه نوی اپډیټ راسي خالي به د هغه دا رقم نوټیفیکیشن مې تاسو ته راځي چې دغه کوم اپلیکیشن چې ده دغه اپډیټ سوی ده، ته غواړې چې نوی دغه یې ډاونلوډ کړې دا کوم نوی اپس یې ده دا ډاونلوډ او که نه ډاونلوډ. نو ملګرو که چېرې دغه ولاړ او که نه ولاړ د دغه تاوان نشته او دغه رقم ملګرو اټو اپډیټس ملګرو دغه ډېر لازمي اپشن ده. زیاتره خلکو دا پوښتنه کړې وه چې زموږ کوم اپسونه چې دي خپله اپډیټېږي. نو ملګرو هغه دلته تاسو اټو اپډیټس خپله لګولي. نو ملګرو تاسو به اټو اپډیټ کوم اپشن چې ده دغه به تاسو په خپل موبایل کې بند کړئ، نو بیا به ستاسو کوم دغه چې ده اپسونه چې دي دا به خپله نه اپډیټېږي. ملګرو دغه سیټینګ به تاسو په موبایل کې وکړئ او د هغه رقم به تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. د هغه رقم اپس ډاونلوډ پریفرنس په دې باندې به تاسو په کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو یو اپس ډاونلوډوئ د هغه رقم ډېر ملګرو څه پوښتنه کوي چې دغه تاسو له وائی فای سره کنیکټ کړئ بیا تاسو ډاونلوډولی سي، که نه تاسو یې نسئ ډاونلوډولی. ملګرو د دې مین مسله کومه ده؟ مین مسله یې دا ده دلته به تاسو اوور وائی فای اونلی لیکلی، په دې باندې به تاسو ټک نښان لګولی او ډن کړی به مې یې. ملګرو تاسو کله په اوور وائی فای اونلی باندې ولاړ بیا که ستاسو په موبایل کې ډیټا وي که نه وي بیا ستاسو کوم اپس د هغه نه ډاونلوډېږي، ځکه دلته تاسو ورته ویلی دي چې اوور وائی فای اونلی یعنې خالي زه په وائی فای باندې اپډیټوم. نو ملګرو دا به تاسو په اوور این نیټورک باندې ودروئ. که چیرې وائی فای یا د هغې سیم یعنې د موبایل ډیټا وي، که چیرې د موبایل ډیټا وه یا وائی فای وه بیا به دا اپسونه خپله ډاونلوډېږي، یعنې تاسو بیا ډاونلوډولی سئ. که چیرې آسک می ایوری ټایم کوي بیا به دورې له تاسو څخه پوښتنه کوي. نو ملګرو د دې څخه بهتر اپشن د هغه دغه اوور این نیټورک ده، دا به تاسو په اوور این نیټورک ودروئ او د هغه رقم بیا ډن کړئ. ملګرو دغه به تاسو په خپل موبایل کې وکړئ او دغه رقم ملګرو کوم دریم اپشن چې ده دغه رقم څلورم اپشن چې ده ملګرو څلورم اپشن چې ده ایډ آیکن ټو هوم سکرین. ملګرو کله چې تاسو یو شی ډاونلوډ کړئ اوس که چېرې غواړئ د هغه کوم آیکن چې د هغه دې په هوم سکرین باندې ودرېږي نو هغه دې په هوم سکرین باندې ولاړې. نو دغه رقم به دغه اپشن به تاسو اون سره ودروئ او دغه رقم ملګرو کوم پنځم اپشن چې ده پنځم اپشن چې ده ملګرو هغه ده کلیر لوکل هسټریز سرچ هسټریز. ملګرو کله چې تاسو په پلی سټور کې یو څه سرچ کړئ او دغه رقم بیا تاسو نه غواړئ چې هغه دې له تاسو څخه بل څوک وویني نو تاسو به سمپل یې په دې باندې به کلیک وکړئ او کوم هسټري چې تاسو هلته لیکلي دي کوم شیان چې مې سرچ کړي دي هغه ټوټل به له دې ځای څخه ووځي. نو ملګرو دغه 15 سیټینګ دي، یو ګوره نوټیفیکیشنز و او دغه رقم دویم یو چې اپس ډاونلوډ پریفرنس و او دغه رقم دریم یو اټو اپډیټ اپس ده او دغه رقم څلورم یو ایډ آیکن ټو هوم سکرین او دغه رقم پنځم اپشن چې ولو کلیر لوکل سرچ هسټریز. ملګرو دغه 15 اپشنه دغه 15 سیټینګه باید هر یو په خپل موبایل کې وکړي، هر یو باید په خپل پلی سټور اکاونټ کې وکړي، بیا به د دوی نه امبیانې ضایع کېږي او دغه رقم یې نه اپسونه په خپله اپډیټېږي او دغه رقم به له دوی څخه یو شی هم په پلی سټور کې نه غلطېږي. نو ملګرو که چېرې بیا دوی غواړي چې شی ډاونلوډ کړي هغه هم دوی ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډوی سي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.